ای پیغمبره په هغو خبرو باندې صبر وکړه چې دوی جوړوي. دوی ته زموږ د بنده داود قصه بیان کړه چې د سترو قواو څښتنو په هر معامله کې الله ته رجوع کوونکی و. موږ له هغه سره غرونه تابع کړي وو چې سهار او ماښام له هغه سره پاکي بیانوله او الوتونکي به د هغه شاوخوا ته راغونډېدل او ټول د هغه تسبیح کولو ته متوجه کېدل. مونږ د هغه سلطنت محکم کړی و، هغه ته مو حکمت ورکړی و او د فیصله کوونکو خبرو صلاحیت مو ور په برخه کړی و. او تا ته د هغو مدیانو څه خبر رسېدلی دی چې پر دیوال راختلي د هغه حجرې ته ننوتلي و. کله چې هغوی داود ته ورغلل نو داود د هغو په لیدلو ورخطا په وویلا شو. هغوی وویل مه ویرېږه، موږ د دعوا دوه لوري یو چې یوې پر بلې تیری کړی دی. ته زمونږ په منځ کې له حق سره سمه فیصله وکړه، بې انصافي مه کوه او موږ ته سمه لاره راوښیه. دا زما ورور دی، له ده سره 9 نوي میږې دي او له ما سره صرف یوه میږه ده. ده ماته وویل چې دغه یوه میږه هم ماته راوسپاره او ده په خبرو اترو کې مغلوب کړم. داود ځواب ورکړ دغه سړي له خپلو میږو سره ستا د میږې د یو ځای کولو په غوښتنه په رښتیا سره په تا ظلم وکړ. واقعیت دا دی چې زیاتره شریکان دي ځینې یو پر بل ظلمونه کوي. فقط همغه کسان له دې نه ژغورل شوي دي چې ایمان لري او ښه عملونه کوي او دغسې خلک بیخي لږ دي. د دغه خبرو په ترڅ کې داود پوه شو چې دا خو موږ په اصل کې پر ده ازمایښت کړی دی. نو هغه له خپل پروردګار نه بښنه وغوښتله او په سجده پرېوت او رجوع یې وکړه. حالا نو موږ د هغه قصور وبخ او په یقیني ډول زموږ په وړاندې د هغه لپاره د نږدېوالي مقام او غوره عاقبت دی. موږ هغه ته وویل ای داوده، موږ ته په ځمکه کې خلیفه ګرځولی، له دې کبله ته د خلکو په منځ کې په حقه حکومت وکړه او د نفسي غوښتنې پیروي مه کوه چې هغه به تا د الله له لارې نه واړوي. کوم کسان چې د الله له لارې نه بېلارې کیږي په یقیني ډول د هغو لپاره سخته سزا ده چې هغو د حساب ورځ هیره کړه. موږ دغه اسمان او ځمکه او دغه دنیا چې د هغو په منځ کې ده چټي نه ده پیدا کړې. دا خو د هغو خلکو ګمان دی چې کافر شوي دي او د دغسې کافرانو لپاره بربادي ده د دوزخ له اور څخه.